افغانستان پاکستان ته غاښ ماتونکی جواب ورکړ. دا چې څنګه اوسئ ورسره کړي ویډیو تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افغان حکومت سلګونه پاکستاني لارۍ په متقابل اقدام کې د تورخم په دروازه درولې. پاکستاني سوداګر وایي د افغان حکومت د تازه اقداماتو له امله یې سلګونه بار وړونکي موټر په تورخم کې د جواز نه لرلو له کبله درول شوي دي. دغه سوداګر وایي افغان حکومت له پاکستاني موټرو تازه د جوازونو او روډ پاس غوښتنه کوي چې له دې امله سلګونه موټر په تورخم کې درول شوي دي او اجازه نه ورکول کیږي. بلخوا د افغانستان لوري ته د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکو ویلي تر دې وړاندې پاکستاني حکومت له افغان سوداګرو او موټر چلوونکو د جواز غوښتنه کوله چې اوس افغان حکومت هم ورته اقدام کړی دی. د دغه خونو چارواکي وایي افغان حکومت مخکې له مخکې پاکستاني موټرو ته خبرداری ورکړی دی چې له جواز پرته افغانستان ته تګ راتګ نشي کولی. د یادولو ده چې افغان حکومت داسې مهال په دغه اقدام لاس پورې کوي چې پاکستاني لوري له کلونو راهیسې افغان سوداګر په بیلابیلو نومونو ځوروي او زیانونه ورته اړوي او ډیر کله یې موټرې دروي چې د دوی د مالونو د خرابېدو سبب کیږي. موږ د افغان حکومت له دغه زړور او بالمثله اقدام هرکلی کوو او هیله لرو چې راتلونکي کې په هره برخه کې جواب ورکړي. او اوس ښه خبره دا ده چې افغانستان اوس چاته محتاج نه ده چې د هر چا هر رقم فرمایشات او نخرې ومني. په هر حال تاسو د افغانستان د حکومت دغه کړنه څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پالئ او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.